بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، سوالات وجوابات دا مبارك نشست الله سبحانه وتعالى بتوفيق سر شروكو. والله سبحانه وتعالى مونږ ټولو ته د دین د زده کړې توفیق راکړي. والله سبحانه وتعالى دې مونږ ټولو ته په دین باندې د عمل کولو توفیق راکړي. اولنی سوال په دې نشست کې هغه یو ورور کړی دی چې نن سبا د دې بعضو تاریخي واقعاتو فلمونه جوړ شوي دي او دغه شان د بعضو صحابه کرامو په باره کې لکه فتح مکې د واقعه دی باره کې یو فلم دی، دغه شان د بدر او د احد او د خندق او د نورې غزاګانې چې دي. نو زما د یو کس سره اختلاف راغی په دې مسله باندې، ما ورته ویل چې دا نه دي جایز. وی هغه وی چې دا جایز دي ځکه چې په دې کې مصلحت دی او د اسلام تاریخ راښکاره کول دي او د اسلام د دعوت مخې ته بودي. نو تاسو پکې څه وایئ؟ الجواب: صحابه کرام هغه انسانان دي چې الله سبحانه وتعالی هغوی له یو اوچت مقام ورکړی دی په وجه د دې چې د هغوی ملګرتیا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره وه او هغه یې لیدلی دی، په هغه ایمان راوړی دی، په هغه ایمان سره مړه شوي دي. بیا د پیغمبر هر قسمه دفاع کړې ده، مالونه، نفسونه، بچي، اولاد، دنیا، د هر څه قربان کړي وو په هغه باندې، بلکې ځان یې خاورې کړی و د الله په لار کې. نو ځکه دا د مسلمان عقیده ده، د مسلمان چې په دې امت کې غوره انسانان هغه صحابه کرام دي، بلکې د پیغمبرانو نه بعد غوره انسانان هغه زمونږ د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګري. او الله رب العزت په قرآن کې د دې خلکو صفت کړی: محمد رسول الله والذین معه اشداء علی الكفار رحماء بینهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سیماهم فی وجوههم من اثر السجود. الله دوی صفت کړي چې دا ملګری زما د پیغمبر دی، په کفارو باندې سختی، په خپلو کې ډېر نرم دي او دوی په رکوع کې یا په سجده کې د الله په بندګۍ کې. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د دوی صفت کړي دی په صحیح بخاری، په صحیح مسلم کې دا حدیث دی: خیر امتی قرنی ثم الذین یلونهم ثم الذین یلونهم. غوره خلق چې د غوره پیړۍ په پیړو کې هغه ده کومه چې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی زما ده، یعنی کوم کې چې صحابه کرام دي، او بیا د هغې نه بعد او بیا د هغې نه بعد. بلکې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په هغه خلکو باندې لعنت ویلی دی کوم خلک چې په صحابه کرامو پورې خاندي. شیخ البانی رحمه الله په سلسله صحیحه کې دا حدیث راوړی: من سب اصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس اجمعين. پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی څوک چې زما په ملګرو پسې بدې ردې وایي، په دوی پورې خاندي، په دوی پورې ټوغې کوي، په هغه باندې د الله لعنت دی او د ملایکو او د ټولو انسانانو. نو دا خو د هغوی هغه مقام دی، رضی الله عنهم ورضوا عنه. الله د هغوی نه راضي او هغوی د الله نه راضي. بله دا الله د دنیا چاڼ کړه، الله د انسانان چاڼ کړو، نو دغه یې پکې اوچت خلک غوره کړو د پیغمبر د ملګرتیا لپاره. او که د دوی نه غوره وی نو هغه به وله ملګري کړی وی، که د دوی نه غوره وی هغه به ملګري کړی وی، خو د دوی نه غوره نه و، د دوی نه غوره هغه نه و. ځکه زه اکثر دې ملګرو ته دا خبره کوم، د هر مسلمان په زړه کې دا راځي چې زه په هغه دور کې وی، د هر مسلمان ارمان دی. خدای دې ساتي چې موږ د دې حقدار نه وو چې په هغه دور کې وی.
هغې دپاره یو مضبوط ایمان پکار و د غر په شان لکه څنګه چې د صحابه کرامو ایمانونه بیا راځو دې مسلې له چې نن سبا چې دا فلمونه جوړ شوي د دوی په باره کې د دوی په باره کې چې دا کوم فلمونه جوړ شوي دي دا ټکراو خوري د هغه مقام سره کوم مقام چې الله سبحانه وتعالی صحابه کرامو له ورکړی وجه دا ده سړی څنګه ټکراو خوري او څنګه دا حرام شو نقصان پکې دا ده وجه دا ده اولنۍ خبره چې دا په صحابه کرامو پورې استهزاء او سخریه ده دا فلمونه جوړول او باغی کې شاته درز لګېدلي او سازونه او سندرې پکې لګېدلي دویمه خبره دا ده څوک چې د صحابي د رول ادا کوي دم یو ډمي نو په بل فلم کې د عشق خبرې کوي په دې فلم کې د ځان د صحابي جوړ کړي کم عقل دا مني دا د کوم ځای هغه اسلام دی او دین دی چې یو طرف ته ډمتوب کوه د جنکو سره ګډېږه نشې تماشې کوه بل طرف ته بیا د بلال رضی الله عنه هغه کردار ادا کوه په یو فلم کې دا څه خبره شو یو طرف ته زناګانې کوه بل طرف ته د عمر بن خطاب رضی الله عنه کردار ادا کوه دویمه خبره دا شو درېیمه دا چې دا څوک چې د فلمونو او د ډرامې جوړوي د دې ګوره دا مقصد نشته چې دین زورور شي خلکو د تاریخ پته ولګي د دې مطلب څه دی پیسې ګټل ته پیسو سره کار ده دي څخه خلک دي چې د اسلام دپاره تللي د فلمونه جوړوي بله خبره که یو سړی چې دې کې ډېر هر څه دي خو په دې کې به لازم دروغ او دوکه او دا به پکې لازم به پکې دروغ او دوکه وي بل خبره د صحابه کرامو هغه شان او مقام کمولی د مسلمانانو په زړونو کې لکه اوس د یوسف علیه السلام قصه براوالو پیغمبرانو په سیم د جوړ شوی ټول یو حکم دی ټول حرام دي د دې فلمونو کته د دې خرڅول د دې نشرول ټول حرام دي یوسف علیه السلام یو فلم کې قصه کې راوستل دی یوسف علیه السلام دی یوسف علیه السلام دیسی وو څنګه چې دوی راوسته نه خو ستا په زړه کې یو نقشه پرېوته اوس چې کلم د یوسف علیه السلام تذکره کېږي تا ته به د فلم هغه ډم خبیث رایدي مخې ته لکه چې د هغې تصویر خو ستا ذهن کې کېناست که بیا بل نقصان پکې دا دی چې په دې کې به لازم په صحابه کرامو پسې بدرد ویلی کېږي په اسلام پسې ویلی کېږي لکه اوس یو ډرامې جوړ کړي د فلم جوړ کړي د بدر په باره کې جنگ بدر نو پای کې به یو سړی چې هغه به د ابوجهل کردار ادا کوي مسلمانانو ته به کنځري کوي کردار خو به ادا کوي که نه وی ابوجهل چې د پلاني صحابي ته کنځري وکړي یا پیغمبر ته وکړي یا اسلام ته وکړي دیم دلته کوي دیم دلته کوي دا مذاق نشو په اسلام پورې دا ټوی کول نشو په اسلام پورې دی کې ذره برابر شک نشي چې ټول حرام دي به دا خبره چې کړي چې دی کې مصلحت ته اول خو دی کې مصلحت نشته خو بیا هم د شریعت یو قانون یاد ساتي وی چې کله مصلحت راشي او مفسده راشي یعنی په یو کار کې فساد ومشتي په یو کار کې مصلحت ومشتي نو ته اوس دې کې وګوره چې مصلحت ډېر دی که مفسده ډېره ده فساد ډېر دی که مصلحت ډېر دی فساد ډېر دی اداره سبب پرېږدي کبل پرز د دې کس دا خبره صحیح شي چې دې کې سنه سم مصلحت شته مو خو چې د ذره برابر مصلحت پکې نشته او کو شیم نو به دا قانون تطبیق کړي راځي ګورو چې دې کې مصلحت ډېر دی کې دې کې فساد ډېر دی فساد ډېر چې فساد ډېر دی د لاسه کار ناروا شو او ما به دې منځ کې دغه شان د پیغمبرانو د مبارک چې کوم فلمونه جوړ کړي دم ناروا دي ټول ناروا دي ماشومانانو ته قصې جوړ کړي دي د کارټون په شکل کې د ایوب علیه السلام قصه او د یوسف علیه السلام قصه لکه تاسو زموږ د ماشومانانو په ذهن کې د اوس نه کې نو چې ایوب علیه السلام د دې کارټون په شانو کم چې د کارټون کې د فلم کې دی کته ماشومانانو تربیت کول غواړي یو عامه قصه جوړه کړه یو عامه قصه جوړه کړه ډېر هرستي هم تاسو چې ټول د پیسو ګټلو معامله ده
استهزاء د سخریه د بدغه اوچتو خلکو پورې او به پورې خندا کوي. منګه د دې امتیانو عام امتیانو د پاره نه منو، د دې امامانو د پاره نه منو، علماو د پاره نه منو، نو څنګه د صحابه کرامو او د پیغمبرانو د پاره منو؟ نو د ټول کارونه سي د ناروا دي او په اسلام پورې سخریه ده او قسمه والعیاذ بالله.